نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټول ورځو کې بهترین ورځ شي نور پکې راخي هغه جمعه ورځ آدم علی السلام کې پیدا شوی او دا پکې راکته شوی دی توبه په دې ورځ باندې قبول شوی دا په دې ورځ باندې وفات شوی دی په دې کې به قیامت راشي هیڅ یو ځند سر نشي چې سبا د جمعې شنو هغه چغي وي چې اجر قیامت الله را نوري سوال پیرانو انسانانو په دې کې اوسات دي رسول الله فرمایي چې مؤمن انسان باغی کې دعا نه غواړي چې د درود ویلي پر رسول الله باندې مگر رب العالمین مې د دعا خامخا قبلې دا په دې طریقه باندې کېږي به چې وجمه سړې د سارنا منځنه تر نور خطو پورې دعاګانې وغواړي او بل جمعه به تر لس بجو بل جمعه تر ماسپخینه بل تر مازیګر او بل د مازیګر نه به ورسته علماء دا ذکر کړی چې دا کوم وخت دی علم الله نه دی به حقیقت روایت نقل کړی دی رسول الله فرمایي چې ما باندې د جمعې پر ورځ باندې درودونه زیات وایي وېزما د امت د درودونه ما باندې د جمعې پر ورځ باندې پېښ کیږي د ملائکه په واسطه باندې وې کوم انسان چې د جمعې پر ورځ ما باندې ډېر درودونه ویلي وې دا په ورځ قیامت په ټول انسانانو کې مال ډېر نشدي د رسول الله په جوار کې بدا واقعي ملګرتوب کې یو حدیث کې دا راغلی دی رسول الله فرمایي ما باندې درودونه زیات وایي فإنه اتاني جبريل مال وسره هغه د شی ویل چې بسمه کې هیڅ مسلمان نشي چې پتا باندې یو کړته درود وایي مگر زوز ما ملائکه هغه باندې لشکر د رحمتونه راوړو لشکر د ورته دعاګانې غواړو به خاص کر جمعې پر ورځ باندې اهتمام دا په هغه وخت کې چې کله انسان د دې لپاره خپل شي مسله برابر کړي چې زما د ورځې پر رسول الله باندې دومره درودونه وایم نسائی کې روایت دی بخیل هغه انسان د رسول الله فرمایي چې زدا غسر یا کړي ما فلم صلی علیه ما باندې بالکل سره درود ونه وي دا ډېر لوچت بخیل دی ترمذی کې روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه له ویل دا محمد رسول الله لوروا به چې کله جمعه داخله شونه فقول دشي هو بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي الله په نامه باندې شروع کوم ټول الحمدلله لذي الله پر رسول الله باندې درود وروا رحمتنا الله زما ګناهونه معاف کا او صدر رحمت دروازې مال اسانه کا چې کله وتیم ود شي وایا نو رب العالمین به تعالی به د رزق د دروازې اسانه کې د غیر پرم دعاګانې غواړي دلیل په دې باندې چې رسول الله باندې سړی درود وایي د دې انسان به د رزق الله رب عزت را پراخه نن موږ تاسو ټول د دې شکایت کوو چې رزق تنگ دی او رزق تنگ دی